موریس بوکای د خپلې څېړنې په ترڅ کې مسلمان شو. فرانسوي جراح ډاکټر موریس بوکای څنګه مسلمان شو، دا هر څه په همدې ویډیو کې راسره کتلی شئ. موریس بوکای د فرانسې ښار په یو نامسلمانه کورنۍ کې وزیږید. هغه په ښوونځي کې د ممتازو زده کوونکو مقام ترلاسه کړ. د خپلې ځانګړي استعداد له مخې پوهنتون ته هم لاره وموندله او په پوهنتون کې هم یو روښانه ستوری وځلېده. هغه له څېړنو او څېړنیزو موضوعاتو سره د خاصې علاقې له مخې د آسماني کتابونو په مطالعه او څېړنه پیل وکړ او د خپلو څېړنو په ترڅ کې داسې نتایج نړۍ ته اعلان کړ. په تورات او انجیل کې لاسوهنه شوې ده او د تحریف او بدلون ښکار شوي دي. په تحریف شوي تورات او انجیل کې له اوسنیو ساینسي علومو سره ټکر وجود لري. علمي او تاریخي معلومات ټول ناسم دي. په قرآن کریم کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی، بلکې بالکل محفوظ دی. په قرآن عظیم شان کې داسې کوم څه نشته چې له اوسنیو ساینسي پرمختګونو سره ټکر ولري. قرآن عظیم شان په داسې آیاتونو او مضامینو مشتمل دی چې اوسني ساینسي او تحقیقاتي څېړنې لا ورته رسېدلې هم نه دي. د قرآن عظیم شان علمي مستوي د هغه د نزول په مهال اوس مهال په 21مه پېړۍ کې هم لوړه ده. نو دغه علمي حقایق په دې دلالت کوي چې امکان نه لري چې قرآن کریم دې د انسان وینا وي، بلکې دا د کائناتو د ستر واکمن وینا ده. همدغو حقایقو موریس بوکای اسلام راوړلو ته وهڅاوه او په اسلام مشرف شو. په دې هکله خپله ښاغلي موریس بوکای داسې ویلي دي: کوم مهال چې مې د قرآن کریم په مطالعه پیل وکړ، د ایمان څښتن نه وم. په قرآن عظیم شان کې مې هغه آیاتونه چې د کائناتو د پیدایښت، د ځمکې، حیواناتو، نباتاتو او سماوي اجرامو په هکله راغلي دي، زه یې ډېر حیران کړم. فکر مې کاوه چې که چیرې قرآن کریم د بشر کلام وای، څنګه کیدای شي چې 1200 کاله دمخه وینا یې د نن ورځې له حقایقو سره سمون خوري. هیڅوک دا نشي ویلی چې د جزیره العرب وګړي هغه مهال له دغه علم څخه برخمن وو او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به له هغوی څخه دا علم حاصل کړی. موریس بوکای د پوهانو دغه ادعا په بشپړه توګه ردوي چې ګواکې د قرآن نزول په وخت کې د ځینو عرب وګړو علمي پرمختګ درلود او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به له هغوی څخه دغه څېړنې ترلاسه کړې وي. په همدې ترتیب قرآن د انسان دیني ښوونه ده. په پای کې بوکای څرګندوي چې قرآن کریم د بشر تالیف نه، بلکې د الله جل جلاله وینا ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یې د خپل آسماني پیغام په ترڅ کې نازل کړی ده. د آسمانونو او ځمکې پیدایښت. په دې هکله موریس بوکای وایي چې قرآن کریم په بشپړه توګه په یو ځای کې معلومات نه ورکوي، بلکې په بېلابېلو ځایونو کې دغې خبرې ته اشاره کړې وي. په 6 ورځو کې د کائناتو پیدایښت. په قرآن کریم کې په ډاګه څرګنده شوي چې آسمانونه او ځمکې په 6 ورځو کې رامنځته شوي دي، مګر دغه ورځې د دې عادي ورځو په شان نه دي چې موږ یې پېژنو، بلکې 6 اوږدې ورځې دي چې یو ورځې اوږد وخت نیسي. په قرآن کریم کې د فضا یا فلکیاتو علم. قرآن عظیم شان د پورته فضا او سماوي اجرامو په هکله څرګندونې لري چې همدغه څرګندونې د تورات د څرګندونو یا جزیره العرب کې د هغه وخت له مروجو علمي نظریاتو سره سمون نه لري. د قرآن کریم په فلکي معلوماتو کې د عرب قام او د هغه وخت د نړۍ د ټولو معلوماتو څخه په لوړه مستوي کې قرار لري چې له اوسنیو ساینسي اکتشافاتو سره اوږه په اوږه روان دي. له دې ټولو سره په ښکاره ډول دا معلومیږي چې قرآن کریم د بشر وینا نه ده، بلکې د ستر ذات مقدس کلام.